السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو موږ نن له kinds of noun څخه countable noun وایو. count یعنې حساب یا د شمېرنې وړ نوم اسم شمار هم ورته وایي. countable noun د شمېرنې وړ نوم یا اسم شمار. دوستانو نن موږ په هغه شیانو خبره کوو چې هغه شیان د اسم شمار وړ وي یا د شمېرنې وړ وي، نو په هغه باندې مونږ خبره کوو. اوله مونږ countable noun پیژنو چې یعنې دا څه شی دی. دوستانو countable nouns which are countable known as a countable. د شمېرنې وړ اسمونه هغه اسمونه چې د شمېرنې وړ وي، د شمېرنې وړ په نوم پیژندل کیږي. اگزامپل یا مثال: These are our pens. These are our pens. دا زمون قلمونه دي. دوستانو قلمونه هم یو countable noun دی. pens یو countable noun دی، د شمېرنې وړ نوم دی. موږ یې شمار کوی سو، موږ یې حساب کوی سو، نو په دې وجه باندې countable noun ورته وایي یا د شمېرنې وړ نوم ورته وایي. This cell phone belong to Khan. This cell phone belong to Khan. دا موبایل د خان دی. دوستانو موبایلونه هم موږ حساب کوی سو، نو په دې وجه باندې موږ ورته وایو countable noun، ځکه چې یو شی موږ حساب کوی سو هغه ته countable noun وایي. open our books. کتابونه دوستانو هم له موږ سره یو countable noun دی. دا اسم شمار کیدای سي، موږ حساب کوی سو، د شمېرنې وړ نوم دی. open our books countable noun. open our books کتابونه چې سو له موږ سره یو countable noun سو. زموږ کتابونه خلاص کړئ. دوستانو کتابونه چې سو دا د شمېرنې وړ یو شی سو، حساب کیدای سي، نو په دې وجه باندې موږ ورته وایو اسم شمار یا د شمېرنې وړ نوم یا په انګلیسي کې countable noun. دوستانو دلته له موږ سره یو singular countable noun دی، دوهم plural countable nouns دی. singular countable nouns means د شمېرنې وړ واحد نوم. plural countable noun means د جمع د شمېرنې وړ نوم. جمع د شمېرنې وړ نوم. دوستانو دلته لکه مونږ تاسو ته په سکرین باندې معلومیږي boy هلک، یعنی دا هلک چې سو یو singular countable noun دی. دا مونږ یوازې د یو هلک نوم واخیستی boy یعنی هلک. دوستانو plural countable nouns جمع د شمېرنې وړ نوم boys هلکان. دوستانو دا سو جمع سو، یعنی په دې کې plural countable noun هم راځي او singular countable noun هم په countable noun کې راځي. man سړی. man سړی دا یو singular countable noun دی، د شمېرنې وړ واحد نوم دی. man سړي دا plural countable noun دی، جمع د شمېرنې وړ نوم دی. sister خور. sister خور singular countable noun، د شمېرنې وړ واحد نوم. plural countable nouns جمع د شمېرنې وړ نوم. sisters خویندې. دوستانو دا singular ده، sister یعنی خور، sisters یعنی خویندې. singular او plural په countable noun کې هم راتلی سي. دوستانو نو الله دې وکړي چې نن ورځې ستاسو د زمونږ درس ته خوش وړ وګرځېدلی وي.
که چیرې داسې وي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي دوستانو او زموږ چینل کې نوي یاست دوستانو، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.